په سوریه کې لا تېره اونۍ راهیسې د کورنۍ جګړې له امله 940 کسان وژل شوي دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. د سوریې په درازي میشته سویدا ښار کې یو ځل بیا قبیلوي شخړو زور اخیستی چې تر اوسه پکې د 940 کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس خبریالانو ویلي دي چې د سویدا ښار یو شمېر کلیو کې د هاوان مرمۍ لګېدلې دي او د درنو ډزو غږونه اورېدل شوي دي. د سوریې لنډمهالي حکومت اعلان کړی و چې امنیتي ځواکونه د قرارۍ راوستلو لپاره جنوبي سیمو ته لیږلي دي او غوښتنه یې کړې وه چې جګړه ودرول شي. د بشري حقونو لپاره د سوریې د سر بنسټ چې له برېټانیا کار کوي ویلي دي چې لا تېرې اونۍ راهیسې د سویډا شاوخوا جګړو کې لږ تر لږه 940 کسان وژل شوي دي. جګړه تېره اونۍ د دروزو اقلیت او د سوریې د بېدینو قبیلو ترمنځ پیل شوه چې د سوریې حکومتي ځواکونه د وضعیت آرامولو لپاره ورسېدل، خو بیا له درزې وسلوالو سره ښکېل شول. که څه هم امریکا د متحد د سوریې ملاتړ کوي، خو د درزو په ملاتړ اسرائیلو هم تېره اونۍ پر سوریې بریدونه وکړل او دا جګړه کې ښکېل شو، خو سملاسي وربند وشو. په سوریه کې قبیلوي شخړې چې له څو میاشتې قرارۍ وروسته چې په 13 ډسمبر کې د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې حکومت نسکور شو پیل شوي دي.